کونړ سیند نو ډېره زیاته غټه اوبه ده، دومره غټه اوبه ده چې تصور یې نشي کېدلی او سپیډ یې هم زیات دی. ځینې اوبه یې ډېره نرمه روانوي نو او ځینې اوبه چې ډېره تیزه رواني او په ډېر درنښت سره یعنې ډېر وزنداره اوبه جوره هم ده او پراخوالی ډېر زیات دی. نو پاکستان د شکر وباسي په دغه اوبو باندې ژوندی دی. نو د افغانستان سره د افغانانو سره د دو بد د وضعیت نو دا په دې تمامېدی چې دغه اوبه پرې قید کړو. نو دا زموږ حق دی، زموږ د وطن نه سرچینه اخیستې ده او د کونړ ولایت نه همدارنګه نورستان نه. نو د خپل دولت نه غواړو چې په دې باندې یو بند جوړ کړي تر څو زموږ افغانان د برق د مشکل نه خلاص شي او کولی شي چې زموږ په افغانستان کې قسمه قسم فابریکې د برق نه برخمنې شي او 40 ساعته برق ولري. نو دلته به مارغان هر څه بیا راځي د نورو ملکونو نه او تجارت د دې سره پراخیږي. نو انشاءالله موږ افغانان به هم کوشش کوو تر څو په دغه اوبو باندې د دولت سره همکاري وکړو، ډیم جوړ کړو او دا اوبه موږ مطلق په چا نه بندو. دا فکر دې نه کوي چې په موږ به مطلق بندې شي. یګان داسې نری ویاله ورځي خیر دی، یګان داسې پوله پټۍ که خشتۍ راخشتۍ، یګان ونې ته څه ورکوي پروا نه کوي. هغه ونه چې دی د الله مخلوق دی او موږ د الله په مخلوق باندې هېڅ کله ظالمین نه یو، ظلم نه کوو. نو داسې غټه اوبه نور نه درخوشي کوو. کوشش به کوو چې د دې لپاره یو زمینه مساعده شي چې ټول افغانان کومک وکړي او دې کې چنده واچوي. همچنان دولت یو ترتیب باید برابر کړي افغانانو ته چې په شریکه باندې دا بند جوړ کړو او کوم کورونه چې په دې کې بیا نقشه کې راځي نو هغو ته به دولت خاص یو ځای ټاکي او ورکوي به. نو واقع دی په دې اوبو باندې سړي زړه بد شي چې هسې مفته روانې دي، مفته دومره یخه اوبه یم ده چې د حد نه زیات او سپینوالی که وګورئ تک سپینې اوبه دي، یعنې فلتر ته هېڅ حاجت نشته دی، دا خپله په دې لاره باندې فلتر کېږي. نو موږ د پاکستان سره ډېر احسان کړی دی چې دا اوبه مو ورته کړې ده. او الحمدلله وطن هره ساحه هر ځای ګلې ګلزار دی، ښایسته ساحې لري. دا وګورئ ښایسته ګلان، دې کې بیا وګورئ یو ونه ده، یو سور ګل او د سپین ګل، هغه ځای کې زیړ ګل. د الله قدرت دی. ښکلی وطن لرو او په دې اوبو باندې به انشاءالله آبادوو سره.